د طالبانو له واک ته رسیدو یوه میاشت وشوه، خو د کابل عادي خلک د ولږلې څخه سر ټکوي. دوی وایي چې نور هیڅ نه لري او د ژوند پاتې کېدو لپاره د کور سامان خرڅوي. برادر ما اینجا مال آوردیم به خاطر فروش، چون خانه کاربار نیست، مال ما سودا میکنم به خاطر که نیست کاربار نیست دیگه، به خاطر کاربار مال ما سودا کردیم. صبایش ما چی رو بخورم دیگه؟ کاربار از دولت اسلامی میخوایم، برای ما کار هم چون ما کاربار نداریم. امروزی را فروختیم، صبا چی رو بفروشیم دیگه؟ کدام چیز ندارم. په تیره یوه میاشت کې له یوې خوا افغانستان ته د موادو واردول کم شوي دي او له بلې خوا د خلکو د اخیستلو توان هم کم شوی دی. د نوي حکومت نه زموږ دا غوښتنې چې وروره موږ ته کاروبار جوړ کړي، موږ ته داسې زمینه برابره کړي. د هر افغان هر بچی نن په نهره ناست دی، یو بوجۍ وړه کور کې نه لري، غوړي نه لري کور کې وروره بله. موږ ته باید زمینه برابره کړي، د کار زمینه برابره شي. ګرچې د کابل اوسیدونکي په ښار کې له موجود امنیت څخه خوشحاله دي، خو بیکاری ښایي خلک کورونو پرېښودلو ته اړ کړي. است که اینجا مردم اجناس خود میفروشد، چمن حضوری کابل است دیگه. از اینکه مردم بیچاره و آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش، شاید خود بی سرپناه ساختن به خاطر از اینکه تحولاتی که در چند روز پیش آمد، همین باعث شد که قدر بیروبار ازدحام مردم است. په افغانستان کې چې د نفوس دریمه برخه د ورځې له $2 څخه کم عاید لري، سختیدونکې اقتصادي ستونزې د افغانۍ د ارزښت کمیدل او د انفلاسیون زیاتیدل د طالبانو لپاره یوه ستره ننګونه ده. قبلا در دولت کار میکردیم، چون حال دیگه سرنوشت دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه می کاروبار کنه فروشی رو شروع کردیم و مردم هم مجبور هستن، بسیاریش حال مال خود سودا میکنن که خارج برن و بسیاری ازیا که پول ندارن دمی کابل یا دمی زندگی میکنن و از خاطر مجبوری حال مال خود سودا میکنن. د دې سره سره چې پرون ملګرو ملتونو د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا $12 میلیونه بسپنه راټوله کړه، دغه سازمان خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د باندې د افغانستان $10 میلیارډ سرمایې کنګلول به دغه هیواد کې سخت اقتصادي ناورین رامنځته کړي او افغانان به سختې ولږلې او بېوزلۍ ته ورټېل وهي. رڼا دوراني غورځنګ، د امریکا غږ، واشنګټن.